اسلام د پاره چې ولاړو مفتی محمود ولاړ ورشه په کلونو د اسمبلی ممبر وزارت اعلی ورشي کورې وګورئ که د چیلو د شپول دروازې نه وي نو راشي زمانه ګیره کله کوي او په خره مې سو والله که مفتی محمود نه زما پلار دی نه مې نیکه دی نه مې استاذ دی نه مې پیر دی نه مې د کلی دی نه مې د وطن دی والله چې په روپۍ کې ټیډي پیسہ نقص مې پکې لیدلی وی چې ما د خاطر نه وی کړی خو زما دې په خدای قسمی چې مفتی محمود په ټول پاکستان کې اول سړی و چې د پاکستان په میدان کې د اسلام علمبردار بالکل ٹھیک ہے اوسې زوی دی وی ګورئ کم خوښ نه شو په کاڼو یولې او سنګسارې که د پلار په نقش قدم نو د پلار په لاره نو د پلار غوندې درویش او ملنګ نو د مفتی محمود د پارټۍ سیکرټریان د مفتی محمود د پارټۍ ممبران د مفتی محمود د پارټۍ صدران وګورئ خیرات غواړي سفرې پې کوي خیرات غواړي جلسې پې کوي خیرات غواړي جنډې پې جوړئ پرون زمونږ میټینګ شوی دی د دې بلې میاشتې په 9 تاریخ به په پېښور کې کننګم پارک کې زمونږ کنونشن د جمعې ورځ به وي دې بلې میاشتې ته څه وایي مارچ 7 مارچ باندې واوره د دیر او د سوات او د بونیر خلقو داسې به راځئ لکه په ختم نبوت کې راغلی وای او بوټو تم دا ښودلې وه چې دا ټول قوم په رسول الله نبوت ختم داسې به راځئ او دوی ته به ښایو چې راشئ نن دا مسلمانان د رسول الله د جنډې لاندې وګورئ چې ډېر دي او که د نورو جنډو لاندې دي راځئ به 7 مارچ باندې سهار وختي نه به را روانېږئ کننګم پارک کې بلېسار سره چې کوم لوی چمن دی څادر یې راوړئ دغو له خو نور ته نه ورځي که چمن کې اوبه را پرېښوئ چېرته که نه نو بوجی موجی راوړئ لاندې بیا اچوئ که نه مونږ خوا د وایي سر دې زما په پتون کې د پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه تاسو خیال راغی سر دې زما په پتون کې ده پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه لکه څنګه چې دلته خټو کې او په ځمکه ناست دی انشاءالله داسې به هلته را سره کېږي راځئ به وعده ده لاس اوچت کوي زه به ګورم چې دې خلقو ته دا وښایو نه بې غیرته دوی دي نه دا غیرتیان خلق عرض مې دا و چې زمونږ صدر صاحب اسلام زه نه پوهېدم مونږ وایي چې اسلام نه به مراد دا اصلي اسلام غرض اوس پوه شو اوس دا پوه شم چې زمونږ بالا ماڼۍ کې یو سړی دی د هغه د زوی اسلام نامه وه نو هغه په ریلوے سټیشن کې چرته تلو نو پلار ورپسې آواز وکړو چې اسلام نو د ټیشن کلیانو آواز وکړو چې زنده باد هغه وی چپ کوي وی اسلام هغه بیا وی زنده باد سړي ورته خدایم ورکه چپ کې نه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده هغه ته چغې وه د صدر صاحب په اسلام زه اوس پوه شم چې د ده په زړه کې د اسلام نه مراد جنیجو خیال هم کړی دی چې کله نه جنیجو صاحب زمونږ وزیر اعظم شوی دی د اسلام نارې کول پریښي دي چغې نه وایي نه وایي اسلام دی نه وایي دین دی نه وایي مذهب دی نه نظریه دی دوی سره یو بل ټکی اوس تاسو ته به یو اشتباهي رجسٹریشن کول د پاټو ٹھیک ده جمعیت العلماء اسلام رجسٹریشن به قطعا نه کوي ولی
چې رجسٹریشن فارموله پیش کړي دا حکومت او حکومت چې کومه فارموله پیش کړي هغه د خپل مفادو د پاره او موږ د دوی په مفادو کې یو نه لہذا رجسٹریشن موږ کولو ته تیار نه یو زنده‌باد چا چې کړی دي دا ما هغه غیر چاپیر د یو لسمه خیرات خوار دي هغه بکړي موږ به نه تاسو خیال را عرض میں داؤ دوی سره یو بل لیبل دی نظریہ پاکستان اور رہی ہے جو لوگ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں زویم چې د پاکستان سلویخ کاله حکومتونه ټول د نظریه پاکستان مخالفو یو جمعیت العلماء په حق کې نظریہ پاکستان څو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی مسلم لیگ کو بچگے نہ والی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہر یو حکومت پہ لا الہ الا اللہ سره څوکړه جمعیت العلماء اسلام ترنه لا الہ راټینګ کړي دا بالکل راټینګ نو د نظریہ پاکستان دشمنان دا سلویخ کاله تیر شوي ټول حکومتونه په دې خبره پوه شئ زما عزیزان د جمعیت العلماء اسلام منشور دین او ایمان او مذہب واللہ العظیم کے اقتدار کا کرسے اقتدار او کرسے د دوه ورځوي مونږه هغه اقتدار په دې ملک غواړو چې د ملک نظام شریعت شي او هغه سیره الله مونږ ته په سر کې دی او قیامت کې په خدای نه جنت وګړي آمین تاسو خیال را عزیزانو خیال وکړئ په دې ملک کې دوی وی امن و امان چپ امن و امان تاسو راشئ ورځ بیرته دھماکه وشي ښځې کونډې شي خزی بوری شي بچی کباب شي الته دماکه شوه ده بچی کباب شو الته دوی تمام د حکومت مشینری راغوخته ده چراشی وزیر اعظم سے بوټه نال کوي دمره خو په پوهیږي ما خبره ساده غوندې دي په دې خو په پوهیږي ال کراشی وزیر اعظم سے بوټه نال نو نال کا کنا نو غیل لکونه پولیس ولاړ دی پولیس والاو تزوی ما شاته ډیر ولاړ چې دې تیر حکومتونو لم ډیر دا سنبای غوړې را غوړې کړې او خدای راستی کوي د چړو د دالو نه بل شی دلا درک مرګرتیا د مولا او کوي چې پالواګانو خدای ورته ماړي خبره د مولا کوا اوس مولا د پارا وکړې دی عزیزانو عرض داو چې تاسو وای التا د خلق بچی کباب شو التا ته بوټه نال مونږ خو د ملک ته محمود غزنوي غوندې غواړو یو ښځه ورته راله کونډه ورته ویل صاحب خبره واوره زما د زوی نه یو هندو ګوته پرې کړې ده ستا په دورې حکومت کې څه وکړم محمود غزنوي ورته وویل وی ښځې واوره زما دې په خدای قسمي که تر هغې روټۍ وخورم چې تر څو مې ستا د بچي د ګوتې بدل اخیستی نو د کابل نه را روان شو د کابل نه نن د هغه کابلیانو په راتلونکو شکرانو د چا خېټې سربیږي لګیا دی دومره خو به پوهېږي کمقل خو نه د هغه امریکې مهربانۍ په هغې د چا خېټې سربیږي د چا ښځو ته پې ونډې اچولې کېږي د چا بچي په امریکې او لندن کې سبق وایي په کابل راوورېږي او په موږ راوسسېږي ورشئ افغان ریفیجیز کې
چې څومره نظام کار کوي دا د چا زامن او د چا وريرونه او د چا زومان دي دا څوک دي بیا حال وګوره بجلیګر مولا مو ګورئ بینک بیلنس مو ګورئ جایګیر او جایداد مو ګورئ او نن نه 15 کاله مخکې د ده کور او حال مو ګوره او 15 کاله پسې مو ګوره تاسو خیال راغی حال وګوره زما تحقیق وکړه زما نظام زندگی وګوره او د دوی مو ګوره زه خر نه لرم او ته په یونیورسټۍ کې د 45 लाख روپو بنگله کې اوسېږي ولې به اوسېږي دلته دا کسانیان مسانیان دي هغې وي دا مولیان که راغه مولیانو حکومت راغی د مولیانو عقیده درته وویم تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم دې غنیانو نه به درته غوښې پرې کوم او تاسو له به در کوم हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ज़ख़ुद खौर तो लो दीवान लरम चे और तराना तकेदम और स्ताकोर के बचिरागान जोड़ी वल्लाह कदी प्रेदम तबा देखो गोरे उस पदीमल के फैशनेबल तबका मैट्रिक चाकड़े याद पाकिस्तान बच्चे मैट्रिक की खुदा ख्वार न कर ददी FA बच्ची ददी BA बच्ची अगर में यो M इंग्लिश करे माल हैंगिंग अप टू डेथ ददी लफ्जी तर्जुमा हो यार जी डिक्शनरी बकतल डिक्शनरी बक हैंगिंग अप टू डेथ 10 शहद मालदागा शहद चितान मुख की और मुसलमान द अंग्रेज पर कानून की तरमीम करे द लॉर्ड मी काले जुड़कड़ी पर कानून के तरमीम करे गलती पर के रईस तेवा हैरान दादा पाकिस्तान लसम और FA BA दी ठीक शो देखो गोरा बिया दुई हुई सोशलिस्ट ज कम्युनिस्ट तब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हुई नोर से दे मतलब न देखो अदम मंदान उकार मन रब्बू का पर खबर की थी तपोस पे मन रब्बू का अगर झुका गुलात से रब क्या या खप मड़ाई बनी हो गए जपता पोए तो न कम्युनिस्ट है और न सोशलिस्ट है और न सबला है रोटाए गुआरे हाजी रोटाए गुआरे रोटाई के मसावात मोहम्मदी उगोरा मसावात मोहम्मदी दादे तवेच गदाद शाह सर पतख कीनी मसावात मोहम्मदी वही चे शादिरा कुशी गदा सरा दी पसमकी पदे खबरा पोए गई औदाश है अमली तौर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दले लिबास नाश्ता पास्ता वलाड़ा खुराक स्काक यौ लोख है दुमरो चे सलोरो कसब उचतोलो दुमरो लोए जका जोड़ करे हो चे गुलाम अंबार पाते निशी चे रोटाए सरे हो जे मां पदे खबर पोए गई अर्ज में दाव अजीजान वही खरिया कह नहीं बाता सुन के ते होशियार रवी अंधेरिया सन राता नींदर सी बेदार रवी वही खबर में दर टिकुकड़े उखियार उसेगा देर त्यारे बदर बांधे राशि खुद खूब न वर्ता बेदार उसेगा मल द बीदिने सैलाब अगस्ते दे मल द हलाकत और द तबाहे पर प्लेटफार्म वलार दे वाहिदा डला जमीयतुल उलमा इस्लाम दा द मुल्क द बका और द सालिमियत दुआ कई पाकिस्तान मुंगम आबाद वाड़ू मुंग आबाद पर कुरान और पर हदीस वाड़ू और दुई आबाद द खजो पर आजाद है मां पदे खबर कोई माना बखजा बरबंड संग गिर माना बखजा रऊजी संग जमादी गिरा कलशी
چې په هغه کرسۍ به ناست یم چې د کوم ملک ښځې عیاشې او لوفرې وي او زه به هغه حکومت سره په کرسۍ ناست یم په ما دې نالتي زما دې ګیره کله شي زما دې قبر وشرمي تاسو خیال راغی هغه حکومت چې د چا دې خوا وګورئ مولانا صاحب وایي ملک ټول خلق وایي چې اسلام اسلام په پاکستان کې به په دوو وجو اسلام راولي په دوو یا خدا چې داسې حکومت راشي لکه ایران کې چې راغلی ایران کې دی وکتل دې خوا وګورئ د ایران صدر راغلی و پاکستان خبر خو به وایي خبر وایي هلکه صدر یې راغلی دوی چې د بار ملک هر سړی راشي نو اول پیشکش ورته د ښځو کوي چې مونږ سره دا توفی دي د ایران صدر چې دوی دا پوه شو چې دا صدر ملا دی او د ښځو شرکت په مجلس کې نه خوښوي دوی ورته په یو فنکشن کې هم ښځې نه دي پیش کړي یو فنکشن دې نه سبق والی یو فنکشن کې د بل ملک ښځې ورته پیش وي هغه دا فنکشن د شرکت نه انکار وي چې دې کې ښځې دي زه پکې نه راځم په پاکستان کې به دې نه سبق والی چې د ایران صدر ښځې نه غواړي په ملک کې وګوره مجال دی چې ایرانی ښځه بې بورکې وګوري د سر نواله تر خپو پورې ټوله به په بورکه کې پټئ چې د جامو کپړه هم پردی سړی ونه ګوري دې خوا وګوره ستا ښځې ګورئ نو په دې سړک هم درته ځي او راځي کني ښار ته راشي چې زه یې درته وکړم هر یو خروس چې ګوري چې دفتر نه اوزګار شي بیا تولنده یې ګرځي هغه شی انقلاب هم ښځه بار ونه ګوري چې وملیده د ګیټه یې ووه ته وګوره چې بیا بار نو یا خو هغسې ټیټ حکومت راشي او یا د پاکستان ښځې وغواړي چې د ملک قانون شریعت پکار دی اله برازي کینی په پاکستان کې اسلامی نظام چې دا قومي او دا خلقي ما ته په خوب کې هم نه ښکاري زما په خبره پوه شو نو زما عزیزانو واحده ډله دار د جمعیت علماء اسلام چې دا په دې ملک کې اراده دار اراده یې داسې ده چې د شپې په خوب کې دې سملي او یو سړی دا وایي چې خدای په دې کټ مرګ ما ته نصیب کوه ما په جهاد کې قربان او شهید کا که په دې مرګ په خپل مرګ مړ شم قیامت کې به خدای د شهیدانو په ټولي کې پاس د جمعیت علماء اسلام ایمان او دین او مذهب دا دی چې په آرام به هله کینو چې د دې ملک آیین قرآن شي داسې تاسو ایمان عزیزان دا یاد لرئ چې د خدای دین په چا پورې موقوف نه دی مفتی محمود مړ شو هغه کار خدای د زوی نه الی زوی مړ شو هغه کار به خدای مونږ نه الی د علماو نه بالی دا مړ شو بل مفتی به پیدا کیږي بل به پیدا کیږي بل به پیدا کیږي خو د پاکستان چابین خوره چې دی والله کرانه خوب په آرام زه په ښار کې ورته چې دا ټکی کوم چې والله کم پرېږدم ویرېږي چې څه چل را سره کوي پرېږدم هم نه باقي زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی لکه چې ما خدای مړ کولو غواړي څوک مې بچ کولی شي بچ کولی مې شي وای دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې د خزان باد چې په ژوند راغی سلطان سکندری دیوال ته وا والله که بچ نو چې زما مرګ او ژوند
دا زما د خدای لاس کې دی او مرګ مې یو ورځ مقدره ده چې زه به پې مړ کېږم موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مرمه نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي زه به مرم چې زه به مرم او کوم شی زما مقدر وي هغه به ما ته رسي یره پکې د کومه راغله په جیلونو اچولو زما کارو ما وی واورئ قیوم خان نیولی د اسلام لویه لمبردار جنازه مې وکړه لاړو د خپله لاسه مې ښه ایوب خان نیولی په عایلي قوانینو هم ورسره جګړه وه دا بیډي نظام یې راوستی چې ښځه به پاسي او میړه ته به وایي چې زه طلاقي ما طلاق کړي ښځه به راپاسي تاسو خیال راغی په دې م ورسره جګړه راله وینیوم لاړو جنازه مې وکړه یحیی خان ونیوم جنازه مې وکړه بوټو صاحب ونیوم جنازه مې وکړه ضیاءالحق ته مې ویلي چې که زه دې ونیوم نو مرې واخر دعوانا ان الحمد لله دعا وکړئ چې د دې ملک قانون قرآن خدای د دې ملک قانون قرآن خدای په دې ملک کې موږ ته د امن او د سکون اسباب په اخلاص دعا وکړئ چې الله د افغانستان د مسلمانانو باعزت طور د خپل ملک سبب وکړي خدای روس تباہ کړي خدای روس تباہ کړي خدای د روس مرګري تباہ کړي خدای امریکا تباہ کړي مرګري تباہ کړي اسرائیل تباہ کړي د اسرائیل مرګري تباہ کړي ټول مسلمانانو لا اتفاق او اتحاد ورکړي خدای شرم پرده مې وساتي ترغه پورې برانا خوب د دغه ښځو سره ونه کوي چې دا ترکی اسپې دي چې تر څو پورې د دې ملک قانون قرآن کړی دی که تاسو دا خیال وکړو چې مفتی محمود مړ شو مفتی محمود یو ملنګ او درویش د زمانه یو فقیر د زمانه دې بونیر ته زه راغلی یم ورسره وزیر اعلی په 74 ماډل موټر کې سورو نو دې بونیر څه کسانو ما ته وویل چې ده خو وی چې زه به په ویګن کې ګرځم نو اوس په ایر کنډیشن موټر کې ګرځم نو ما ورته وی چې د الله بندگان ملا مو په یو زوړ موټر کې هم په ناستې خوښ نه دی نن هغه ملیان او هغه خلق په 85 او 86 ماډل کې ګرځي نن هغه ملیان چې چا به دا پراپیګنډې کولې نن د ضیاءالحق په غیږ کې ناستي او په اسمبلی کې ورسره ناستي نن هغه ملیان د ضیاءالحق هر باطل اراده ته د بقا دعاګانې کوي که نه کوي تاسو تراشي او درته وایي چې وروڼو مام یو تحریک التوا په اسمبلی کې پیش کو او مې وی چې اسلام نه بغیر بالکل کار نه کیږي تاسو قمقل خلق یې تاسو وایي چې او رښتیا به دا کار کړی خدای پر راستای که هلته کړت کولی شي دا څومره چې د هغه نه غیر چاپېر ناستي دا مږي دي او د مږو اتفاق د پیشو میاو ته نشي ټینګېدی تاسو پوه شوئ بله دا چې دې اسمبلی ممبرانو نه دا تپوس وکړه چې تا چې په اسمبلی کې ووایي چې د ملک قانون قرآن پکار دی او اسمبلی در سره خلاف وکړو وی نه منله
نو چې وست نه رسی استعفا ورکو بار تیرا تاسو خیال راغی په صوبایي اسمبلی کې ناسته د ایم پی ای پس خورده خوره او په قومي اسمبلی کې ناسته د ایم این ای پس خورده خوره او مال راشه زه درته زړه ګډه او کمکل ښکارم چې رونو نه داسې وې رونو ورته په آرام کېنه فارام کېنا والله کدی کړت کړي او کدی وې داسې او نه منلا استعفا ورکا کني آینده د پاره ک په دې ملک الیکشن ته ودرې دي په سټو بدی وي شرمېدلو په دې ملک ضیاءالحق چغې والي اسلام 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 زه پوه نه وم ابتدا کې زمونږ یو ملګری دی په جړا شو ما ته وی چې مرد مومن آ گیا مرد مومن ما ورته وی چې خوښ مې نه دی د دې سړي سترګې مې خوښې نه دي وی چې خدا تم کو غرق کرے مرد مومن آ گیا ہے یو دو کاله پس میں چې ته تپوس माया मर्द मोहम्मद कोई मुझे पता नहीं था अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए नुतब चगे वाले इस्लाम 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 कद चुआरिया नो जमादार है तो सो कुदरीगी अने का सला उतरेगी वो इस्लाम त पाए का सूबाई असेंबली तो सो उस त ईमान वे چې دا सूबाई असेंबली वाला په دې علاقې منبران شوی دي کنه دوی بم تاسو ته چې اسلام ته پاره اسلام ته پاره لکه څنګه اسلام صوبایي اسمبلی کې د اسلام څه کار دی که څوک کونسلرای د پاره ودرېږي هلکه ممبر صاحب ته څه کوي و اسلام د پاره د سټاو باسه تا کار خو ویڼی چواړیان بمبې سرکونه د کوتکشا بچي استاد خبرو د اسلام سره څه کار خو چې څوک چلا ودرېږي اسلام د پاره اسلام د پاره اوس ګورئ د دې خلکو ایمان او د دې اسلام